ننګرهار کونړ نورستان لغمان او د ننګرهار ګڼو ولسوالیو ته د افغان حکومت له لوري یوازې دغه پل تازه جوړ شوی او د دغه پله له لارې کونړ نورستان لغمان او د ننګرهار ګڼو سیمو ته خلک تګ راتګ کوي خو له افتتاح سره سم یې کیسه تر پینو رسېدلې د دغه پله د شرکت مشر جوړولو شرکت مشر هم بندي شو او بیا بیرته له بند خوشي شو د پله په دواړو غاړو کې د لارې پر سر ناندرۍ هم خپل اوج ته رسېدلې وي همدغه موضوع څېړو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ میلیونونو ډالر لګښت پرې راغلی خو د افتتاح ورځې لا نه دي تېرې چې خبره تر پینو رسېدلې ده دغه پل لا تر اوسه افتتاح شوی هم پوره نه دی خو دلته سروي پکې شوي او د غریب د کور په شان اوبه ترې لاندې ساتي موټرونه له دغه نیم پله نشي کولی چې کونړ نورستان او د ننګرهار ګڼو ولسوالیو ته لاړ شي پیسې مصرف شوي خو لا هم د پینو کیسه نه ده ختمه شوې ولا نو دا خو د کم اوان مرمۍ نه راغلی نه کم راکټ لګېدلی ټول سبب دا ده چې بې کیفیته کار شوی او پل لا افتتاح هم نه ده شوې او اوس مهال تاسو یې ګورئ چې دغه حالاتو کې دی دلته ګڼې ادارې دي چې باید د دې پله څارنه یې کړې وای ولې څارنه ونه کړه چې اوس لا تر اوسه افتتاح نه ده بیا سرو پکې وشي څارنې والا به څوک به وي نو حکومت خپله پوښتنه نه کوي دلته زورواکي دي هر یو بس خپل پیسو راټولولو کې ښکیل دي نور نو څوک د دې غم به څوک دا پل چې جوړ شوی افتتاح تر اوسه لا نه ده شوی نه پوهېږم چې دا هلته سوري دي نو په راکټ لګېدلی په چی ده صحیح انجینر ورته نه دی راغلی ټول غلي دي دوی وایي چې وزارت فیض عامه موږ ته پیسې دوی ته پوره ورکړل شوي دي هر شی ورته رسېدلی دوی باندې صحیح کار کوم سیخ چې دوی ته ویل چې هغه یې پکې نه دی کار دغه بول ته وګوره 100 کاله تېر شوي دي نور هم چې د دې نه دا ژر ورانش دا بیخي عمر ډېر ده دا صحیح کار نه دی شوی د پاکستاني انجینرانو ورسره دوی کومه موږ ته ښه کار کوي دوی صحیح کار یې نه دی کړی او هغه پل چې دی اوس هم موږ مشکل سره اخته یو دوی ولې دا کار نه کوي نه پوهېږم چې چا مشکل دی خو موږ د چارواک د دولت نه غواړو چې څوک په دوی کې لاس لري چې دغه موږ ته جوړ کړي په خاطر دې کې د ننګرهار نورستان کونړ ډېر ولسوالۍ په زموږ د ننګرهار چې کوز کونړ ده کامه ده بېسود ده ډېر ولسوالۍ پکې پروت ده اوس هم بعضې وخت دلته بیروبار ډېر شوي دا پل له افتتاح نه دغه ځای کې سوری شوی چې دا په راکټ لګېدلی دا کوم مین پکې چاودېدلی زموږ دوست ملک پاکستان جوړ کړی دی او هغې پکې خپل دلته باداران چې کوم یو دي هغې له خپله حصه پکې ورکړې ده مثالې یو په 4 کې یا په 10 کې ګټه کړې ده که چېرته سم دغه کړی وی نو پل جوړ شوی ولې به دا ورانېدلی اوس یې هغه روسانو جوړ کړی 100 کاله پوره شو اوسه پورې خو پل وران نه شو او دا چې دی دا دغه دی اوسه نوی پل جوړ شوی دی وران شو پل یې داسې پل جوړ کړی دی چې 2 میاشتې کېږي نه او د واره پکې سوري او بغرۍ وشولې دا مخکینی پل جوړ شوی دی ډېر پخوانی پل دی لرګي ته خلکو غاصبین وویل خو بیا هم جوړ دی روغ موټ دی په دغه پله باندې د کومو ولایتونو خلک ځي کوم ولسوالۍ دا نورستان ولایت پې ځي د کونړ ولایت پې ځي د لغمان خلک زیات په دې طرف باندې روان دي چې پرې غرونو اوړي دغه ډېر ولایتي ولسوالۍ پې د غازي آباد ولسوالۍ ده په سوونو ولسوالۍ پې پرتې دي د بېسودو پله کې یوه عجیبه یې دا ده چې پل جوړ شوی خو د پله هغه او دا غاړه سړکونه لا تر اوسه پلان شوي نه دي تر اوسه معلومه نه ده چې دلته سړکونه د دې پله هغه غاړه او دې غاړه جوړیږي او که څنګه
موټرونه په پله تېرېږي او بیا بیرته همغه یوازې یو سړک ته ورګرځي. بابا دا راته ووایه چې دغه پل جوړ شوی موټرونه په دې لاره ځي خو سیده نه ځي دلته بیرته د لنډ سړک ته ورتاویږي دا ولې؟ دې کې به د چا شخصي ګټې ځکه دې د خاطره خو دا لاره نه ورکوي اورې که دا لارې چېرته ورکړله خو د هغې شخصي ګټې ختمېږي کورونه ورانېږي مارکېټ ورانېږي دکانونه ورانېږي دې د خاطره نه ورکوي. نو اوس پل د څه لپاره جوړ شوی دا پله باندې څو میلیونه ډالر ولې ولګېدل د دې لپاره چې دغه لار هم خلاص شي او خلکو ته سهولت په دې کې خو هم برخه اخیستې وه کمیشن برخه اخیستې دې د خاطره خو دا پل هم دغسې ده دا لار هم دغسې کړې ده دا الله دې د نیکۍ هدایت دې خلکو له وکړي. دلته دوه لاینه دي دوه پلونه دي او بالکل هلته یو لنډ سړک ده دغه ټول موټرونه په لنډ سړک تللی شي په یو ځای چې برابر کړي دا لارې چې برابر کړي دا به ټول نه بهتره ده رش به کم شي تر دغه بنغرو پورې دا رش جوړ شوی دی دې سړک د وجې نه د دې موړ د وجې نه دا خاورې اچول دي دغه مهرباني وکړي او دا دې راخلاصې کړي. خو داسې دی چې دا لار هم دا پل هم خو ابتدایي نه ده شوې نه دی لا زیات شوی حکومت خو زموږ دغه حکومت دی چې لارې د مخې د پل نه معلومېږي او شاګانې ولا پل یې جوړ کړه او مخې نه معلومېږي او د پل پاتې د پل خبره شوله د پل خو داسې خبره ده چې انجینران یې ولا سم نه دي دغه کلي چې انجینرانو وخت سره کتلی او یوازې شرکت والا ملامتي نه ده ځکه دا د هغه انجینر ملامتي ده کوم وزارت دفاع وزارت نه راځي دغه انجینر ملامتي ده دا د هغې کار دی شرکت والا خو مواد دغه کلي ده هغه ولا مواد رالیږي که ښه پکې لګوي که خراب پکې لګوي او پاتې د پل مسله شوله چې ګاډه داسې تاویږي په دې کچه لار باندې موټر خو بیخي تللی نه شي کچه لار باندې موټر تاویږي نو دا سیده اوسه پورې لا پلان کې نشته لاره د زورواکو د خونه منع شوې ده بیا چې د حکومت د خونه زورواکي نیول کېږي نه چې بیا ونیول شي هغه ځای پرېږدي یو قدم وړاندې اخواسي یو قدم اخواسي هغه ځای بیا نیسي که بیا تاسو ځای ته وښیي وړاندې لاړ شئ هلته وګورئ یو قدم مخه هغه ځای پمې پرې وران کړه هغې خونه چې زه سبا راتلم هم پوهنتون ته تلم بیا هم دلته رش ده او په امنیتي ځواکونه هم په دننه پل کې تالاشي کوي په پل کې ولاړې په پل کې تالاشي کوي او رش رامنځته کړی د بېسودو پله په جوړېدو کې د پړې یوه ګوته د ننګرهار د ټولګټو ریاست ته هم نیول کېږي ویل کېږي چې دغه چارې د دغه ریاست له همغږۍ پرته ترسره شوي دي خو د دوی ځواب هم مهم ده ورځو د دوی ځواب اورو چې دوی په اړه څه وایي. د بېسودو پله قرارداد له کلونو راهیسې سوی خو اوس څو میاشتې وړاندې فکر کوم قرارداد ختم سو له قرارداد ختمېدو سره سم اوس چې موږ لیدو کیسه پینو ته رسېدلې وه لکه ټایر چې پنچر سي پنچریان یې بیا پکې نیول سوي دغه سوري پکې له کومه سو تاسو ته بهتره معلومات شته چې بېسودو پل یو د مهمترینو پروژو څخه پروژه ده او دغه پل تقریبا 350 متره اوږدوالی لري چې دا د وزارت فایدامې له طرف نه د ننګرهار خلکو لپاره بالخصوص د شرقي زون لپاره چې د پله څخه د لغمان خلک د ننګرهار خلک همدارنګه د کونړ او د نورستان خلک استفاده کوي. دغه د پله قرارداد د الینګار الکوزي سره شوی و الینګار الکوزي ساختماني شرکت د ساختماني چارې تکمیل کړي کومه چې د چارې تکمیل کړي د دې ابتدایي تسلیمي وزارت فایدامې واخیسته او همدارنګه د هغې څخه تقریبا څو میاشتې تېرېږي چې په یوه حصه کې چې د فرش طبقه وه هغه طبقه کې څه ستونزې منځته راغلې تخنیکي ستونزې هغه فرش طبقه کېناسته او هغه سوری شوه. اوس د پله کیفیت تاسو څنګه ارزوئ دا خو د تاسو مسؤلیت ده هغه څه چې تاسو پورې تړلي دي دغه پل معیاري ده او که څنګه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د پله چارې یو تخنیکي چارې دي د دې څېړنو په خاطر باندې وزارت فایدامه یو فني هیئت تعیین کړی دی چې دې هیئت خپل ټسټونه چې د لابراتوار ټسټونه د کورس ټسټونه دا ټسټونه یې وکړل نتیجه تر اوسه پورې پاتې ده چې نتیجه راوځي بیا هماغه رقم څه کړنې سرته رسوي. رئیس صاحب د دواړو غاړو سرکونو په اړه راته ووایه پل جوړ شوی خو دواړه غاړه سرکونه یې نشته دغه کیسه کوم ځای ته رسېږي. تاسو ته بهتره معلومات شته چې د ننګرهار ولایت د بېسودو پل دواړه خوا سرکونه چې د اتصالي سرکونو په نوم سره یادېږي تقریبا 490 متره
اوږدوالی لري. دغه د دواړو خواو سړکونه یې د استملاک موضوع وه چې د استملاک موضوع موږ په وخت سره خلاصه کړه. همدارنګه د یو طرف او د بل طرف د سړک ډیزاین او نقشه و ډیزاین نقشه هم ترتیب شول او اوس دا موږ اعلان او داوطلبي ته ورکړي دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به د دې ته یو قراردادي پیدا شي. د سړک چارې به موږ انشاءالله په نږدې شپو ورځو کې شروع کړو. د دغه پله په اړه د ننګرهار والي څه موده وړاندې د اړوند شرکت مسؤل ونیو، خو وروسته یې د نامعلومو دلایلو له امله بیرته خوشی کړ. د شرکت مسؤل د کار د کیفیت په تور نیولی و، خو د بیرته خوشي کېدو لامل یې معلوم نه شو. موضوع د پول موضوع چې دغسې مشکلات پیدا شوي ده، یو تخنیکي ستونزه وه چې په پول کې راغله. خیر په هر څه داسې ستونزې زیاتې راځي. موږ په ابتدا کې کوم وخت چې دا پول نه تسلیموو ځکه چې د پول مکمل چارې سر ته نه وي رسېدلې، نو د مشکلاتو په اساس باندې چې کوم وخت کې د ترافیک مشکلات زیات وو، د والي صاحب محترم په هغه باندې په خوله او دغه او د معین صاحب تخنیکي شیرزی صاحب چې اوس نسته په امریکا کې ده، هغه موږ ته وویل چې خیر دا موږ سره همکاري وکوئ چې د قوم ولس مشکل حل سي. د په وجه باندې موږ دغه پول تسلیم کړو. بیا مو ورته وویل چې موږ که چیرې تاسې مکمل امنیتي مشکلات د په غاړه اخلئ نو بیا خو صحیح ده موږ تسلیموو، او که بغیر دغه نه موږ دا تسلیمي نه سو ورکولی. او موضوع د تخنیکي موضوع ده چې هر مشکل وسو دا یو توطیه وه، یا زمونږ په خلاف باندې توطیه، یا د حکومت په خلاف باندې. خو د حکومت د ملک دښمنان هم زیات دي د دې دپاره چې موږ داسې غټ مشکل نه و، چونکې چې یو تخنیکي موضوع ده، په هر هغه کې یو تخنیکي مشکل منځته راځي. قرارداد یو جزء موږ دا بېرته ترمیموو، اجه د مشکل نشته ده، او په ډېر کم وختو کې انشاءالله موږ پرې اوس کار شروع کوو. پلان هم ترتیب کړی دی انشاءالله. په دې موضوع باندې والي صاحب خپله ټلیفون وکړو چې تاسې راسئ دلته قوم ولس راټول شوی، دلته یو موږ هغه ورکوو، اطمینان ورکوو. زموږ حاجي صاحب د اطمینان په حاصلولو لپاره قوم ولس ته اطمینان ورکوو چې هر مشکل څه مشکل نشته، موږ د تخنیکي موضوع د بیرته حل کوو. خو یو ناڅاپه چې والي صاحب د میډیا په مخ کې سوشل میډیا په مخ کې یو غیر قانوني عمل وکړو چې دا د قانون د خلاف هغه ده، د یو انسان یو توهین کول، د یو مشر سړي د رئیس شرکت چې هغه داسې معمولي شرکت نه دی چې په افغانستان کې یو نوم لري، نو د هغه نیول ده ته بغیر د قانون د خلاف نه یو ناڅاپه لکه ده ته موږ حلني محکمه وایو چې په افغانستان کې دا نشته، دا غیر قانوني ده، او دی یې ونیو او ویل چې د خیانت کړی باید دا هغسې. چونکې وزارت په دې باندې چې کوم وخت خبر شو، وزارت خپله په دې موضوعاتو باندې ډېر خفه شو چې موضوع د شرکت سره زموږ وه. والي صاحب دا څه حق لري چې یو ناڅاپه د یو شرکت رئیس اخلي په غیر قانوني طور باندې دا بندي کوي؟ نو علت د خوشي کولو دا و چې د یو غیر قانوني عمل کړی و. د پل جوړ شوی، خو له تسلیمېدو وړاندې پرې پینې لګېدلې دي. ولایتي ادارې د دغه پله د جوړېدو اړوند شرکت مسؤلین نیولي وو، خو له یو ورځ تېرېدو وروسته بېرته خوشي شول. د ننګرهار والي موندل خو د یو رئیس جمهور موندل دي. د ده سره لیدنه خو د امکان لرې خبره ده. ورځو له ویانده یې پوښتو چې هغه په دې اړه څه وایي. په دې خاطر چې په راتلونکي کې د پروژو او بیا ملي پروژو کې دغه ډول نیمګړتیاوې رامنځته نه شي، ننګرهار والي د
پل جوړونکي شرکت مسؤلین ونیول، ولې د ټولګټو چارو وزارت په وړاندیز باندې دا کس هغوی ته وسپارل شو. ژمنه همدا وه چې دوی هغه ټکنیکل سروې ترسره کړې ده، مرکز سره معلومات شریک شوي دي. پل لا په رسمي ډول د شرکت له لورې نه دی سپارل شوی تر هغې پورې چې یو معیاري پل ونه اوسېږي، ټولې ستونزې حل شوي نه وي، حکومت دا نه تسلیموي او شرکت مسؤل دنده لري چې دا ټولې ستونزې حل کړي. یو د شرکت مسؤل نیول په څه معنا او بیرته خوشي کېدلې په څه معنا؟ په دې خاطر باندې چې په راتلونکي کې نور شرکتونه په ملي پروژو کې دغه ډول خیانت ونه کړي، ستونزه رامنځته نه کړي، دا اقدام ترسره شو. بیرته چون چې دا یوه تخنیکي موضوع ده، باید د شرکت مسؤل د ټولګټو چارو وزارت سره نږدې کار وکړي او ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د ټولګټو چارو وزارت ته په رسمي ډول دولت مقابل لوري سپارل شوی دی. پل جوړ شوی خو د پله په دواړو غاړو کې لا سرک په ځای پاتې ده، هغه کیسه څنګه شو؟ پل لا نه دی جوړ شوی. پل یوازې د تګ راتګ په موخه پرانیستل شوی دی. پل تسلیم شوی نه دی، لا هغه بودیجه چې ده هغه لا نه ده ورکول شوې بشپړ، او دواړو لوري د سړک بودیجه هم منظور شوې، تدارکاتو کې ده په مرکز کې، او د هغې چارې هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به خلاصېږي او موږ به عملي اقدامات کوو. د پله لاندې پایو جوړېدو په اړه هم نیوکې دي چې معیاري نه دي او یوازې سرسري یې جوړې کړي. پایې سر له اوسه د سیلابونو له امله خرابېدونکي دي او اندېښنې دي چې زورور سیلابونه به پل له منځه یوسي. د بیسودو د پله د جوړېدو ډېری پرېګوته وزارت او افغان چارواکو ته نیسي، خو د دغه پروژې د جوړولو مسؤل مو ونه موند. نور نو قضاوت تاسو ته پرېږدو. د دې ونې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا هم په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله محمد.